د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده، تاسو سرخط کې به هم لوستلي چې د نن موضوع چې ده هغه آیا په 14 اګست پښتانه او د بلوچان او بنګالین آزاد شوي وو او که نه. نو په دې باندې به خبرې کوو، ځکه زه خو دا څو ورځې کېږي ما په دې باندې تاسو سره خبرې هم کړې وي او نن به بیا هم درسره کوم، ځکه ځینې کومنټونه یا څرګندونې چې زما په دغه پروګرامونو باندې شوي وي دا څو ورځې چې ما کول د 14 د اګست په خاطر باندې، نو هغه یو خو دا داسې وایي زمونږ هغه ځینې ملګري هغه هم دا فکر کوي چې په ما ته همیشه وایي چې د پاکستان په پوځ کې پښتانه دي او پښتانه هم شته او ته وایي چې دا د پنجاب فوز دی. نو ملګرو دغه پښتانه چې وو دا د مغولو سره مو دا به د تاریخ نه موږ را شروع کړو. پخوا د مغولو سره به هم دا پښتانه وو او بېرته به د خپلو پښتنو سره جنګېدل او د مغولو په خاطر باندې به نور قومونو سره هم جنګېدل، ځکه هغوی به معاش اخیستو خو قدرت او واک به د چا سره و، هغه به په هغه وخت کې د مغولو سره و او هغوی ټول د هغې هغه ستاینې او وړتیاګانې چې به وي هغه به د مغولو وي. همداسې که موږ وګورو بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې هم پښتانه په دغه فوز کې وو، خو چې یو د نوکر پیشه و څه چې به د پاس نه آرډر د انګریزانو راته و هماغه کارونه به یې کول او د هغه جګړو او د هغه ټولو ویاړونه د چا و؟ هغه د انګریزانو. نو همداسې اوس د پنجاب په فوز کې هم پښتانه شته دی، ایف سیم دا او نور ځینې پښتانه هم پکې، که څه جرنیلان هم پکې یا کرنیلان هم پکې یا هسې نور په فوز کې عادي دغه فوزیان چې دي دې کې هم شته دی، دا هم د پنجاب ماشوخواره دي. او لکه څنګه چې په پخوا زمانو په تاریخ کې به د نورو قومونو لپاره جنګېدل، اوس د پنجاب لپاره جنګېږي او خپله د پښتنو خاوره دا یې د پنجاب په ولکه کې ورکړې ده. که موږ وګورو تاسو ته به دا ښکاره وي او دا خو لکه واضح خبره ده، دا اوس چې په دې باجوړ کې کوم فوځي عملیات یا تاسو ته اپریشن وایي دا روان دی، نو په دې باندې لکه خپله د پښتونخوا صوبې وزیر اعلی چې و د ګنډپور دې ډېر زیاتې چغې ویلی چې زه هېڅ قسم اپریشن په قبایلي سیمو کې نه غواړم، خو مګر چې د فوز په زور راشي ځکه هلته خو ټول واک د فوز سره دی، نو بیا هغه دغه چې دی ګنډپور هغه شاته کېږي او بیا هغه غوښتنې مني، خو بیا خپلو عوام طبقه ته دغه چې عوام ته دوکه ورکړي بیا وایي زه ورسره نه یم او کله وایي چې زه ورسره یم او کله وایي چې دا صرف ټارګېټډ یو خاص هدف کې هغې کې به دغه عملیات فوځي عملیاتونه کېږي. نو دا داسې شلی چې دغه خو لکه بیا هم هغه په پنجاب چې څه غواړي هغه رقم اپریشنونه په مخ باندې وړي او په دې کې د پښتانه چې کوم دا سیاستوال دي په پښتونخوا کې د دوی هم پکې هېڅ قسم واک نشته دی، دوی په بل باندې سر پړې وراچوي. او بل دا کار دی چې دغه او چې دغه کم د مومندو نه کم کډوال شول وو دغه پښتانه، هغوی ته بیا ګنډپور چې دی د هر کورنۍ په سر باندې صرف 15,000 افغانۍ چې هغه په دې وختونو کې هېڅ معنا نه لري، د 15 ورځو دغه غریبې کورنۍ خرچه هم پې نه کېږي، هغه ورته ورکوي او بیا 15,000 چې بېرته به یې تاسو خپل کورونو ته ځئ چې هغې نه به هم ټول پنجاب فوز غلاګانې کړي او هر څه به یې ورله لوټ کړي. بیا چې کله تاسو بېرته ځئ بیا به درله 15,000 روپۍ نورې درکوي، دا ټولې شلې 50,000 دغه دا کلدارې چې د هغې نه په دې وخت کې تقریبا دغه 20-15 ډالر هم ترې نه جوړېږي. نو دا چې دی دغه په پښتنو باندې یو قسم ریشخند وهل دي، د هغوی یو قسم بېعزتي کول دي چې تاسې هم د پنجاب د خپلو موخو دپاره دغه پښتانه چې دي دغه سیمونه شړي، بیا به هلته داسې چې کوم هغه وسایل دي بیا به دا پښتانه بېرته په هغه سیمو ته هم نه پرېږدي چې په کوم ځای کې وسایل دي هلته به دوی خپل فوځونه اچوي او هماغه د فوځونو او هغه د دغه فوج په دغه باندې خوښه باندې به بیا دغه ځای نه هغه وسایل ځي او پنجاب کې بیا ورته غټې غټې فیکټریګانې یا فابریکې جوړې کړي او هلته به کارول کېږي. نو ما زه دا یوه خبره همیشه داسې کومه چې پښتانه صحیح ده په دغه کله چې انګریزان په 1940 کې په دغه 14 د اګست چې کله پاکستان آزادېدو، نو دا داسې آزاد شو چې دلته یوازې یو قوم چې هغې ته انګریزانو اجاره ورکړه، اجاره یې ورته داسې ورکړه چې زه صحیح ده ته خو مخکې موږ راسن واکمن، اوس به پنجابی چې ته مخکې په دغه ځای کې په دغه فوج کې وي خو ته په فوج کې د پښتنو د نورو قومونو نه زیات وي او همیشه د دغه دپاره جګړې کړي د انګریزانو دپاره، اوس به د یو څه وخت دپاره چې دی ته به دلته په دغه نورو قومونو واکداری خو ته به چې دی بېرته به د انګریزانو چې دی او د هغې د څه چې د هغې هغه ملګري هېوادونه دي
د هغې به ته په غلامۍ کې او د هغې هره غوښتنې ته به ته صحیح ځواب ورکړې. قائد اعظم چې کله دغه کوو هغې بیا دا ویلي چې کله هغه قسم کوو چې زه به همیشه د انګریزانو دغه چې دی هیواد ته او دغه ځای حکومتونو ته به زه همیشه چې دی وفادار یم. د خپله قائد اعظم ورته په هغه وخت کې ویلي وو. نو دلته دا مسله داسې ده اوس پښتنو ته زه دا یوه خبره همیشه موږ کلیم ده او بیا هم کوو که په فوج کې پښتانه یي کله په وزارتونو ته هم پښتانه راځي مګر واک چې دی هغه هېڅکله پښتنو ته نه راځي ځکه هغه د حکومت هغه سټرکچر یا هغه سکلیټ داسې جوړ دی چې په هغې کې به همیشه واکدار دغه یو قومي چې هغه به پنجابی او د پنجاب د ګټو د خوندي کولو په خاطر باندې به دغلته اپریشنونه هم کېږي او دغه نور قومونه به ځپل کېږي وهل کېږي او ټکول کېږي به لکه چې دغه څه وخت نه د پاکستان جوړ دی همدغه شان د کوي بلوچانو په مقابل کې څو د په پوځي عملیاتونه کړي همداسې د پښتنو په مقابل کې هم کړي دي. یو بنګالي نو زه همیشه ما دا خبره کړې ده چې بنګال چې په هغه وخت کې د نفوس په لحاظ باندې د مغربي ټول پاکستان نه دیو زیاتو دی په خاطر باندې به دغه ټولې صوبې چې دی د مغربي پاکستان دی نه یو یونټ جوړ کو چې دا به ما یو څه اندازه د بنګال سره یا د بنگلادیش سره چې په هغه وخت کې دغه نفوس زیاتو چې دغه سره یو څه برابرۍ وکړي او بیا حکومت دلته پنجابیانو ته پلاس باندې ورشي. خو بنګالیان چې ګوره هېڅ وخت کې یو اکثریت قوم چې دی د اقلیت نه دغه ازادي نه اخلي خو په هغه وخت کې اخلي چې هغه اکثریت د استحصال لاندې نو دوی خو دې باندې پیدل چې موږ د پنجاب د استحصال لاندې او د پنجاب دلته چې دی په بنګال باندې حکومت دی او حکومتداري ده نو دې په خاطر باندې بنګالیانو چې دی هغې خپلواکۍ طرف ته لاړ. لکه څنګه که موږ وګورو چې په هغه وخت کې انګریزانو کله په بری صغیر یا سب کانټیننټ چې ورته تاسو وایي په دې باندې چې کله حکومت کوو نو په هغه وخت کې چې دی هم د یو اقلیت چې دی هغه په اکثریت باندې حکومت نو دې خاطر باندې دلته به همیشه په دغه سب کانټیننټ یا بری صغیر کې په پاڅونونه کېدل د خپل ازادۍ او د خپلواکۍ په خاطر باندې او هغوی به چې د خپلواکۍ په خاطر به جګړې کولې قربانیګان به ورکولې دې په خاطر چې د اقلیت نه د اکثریت خپل خپلواکي ترلاسه کړي. ما شانته وشو خو ځینې ځای کې چې بیا د اقلیتونه به د اکثریت نه خپل ازادي اخلي هغه په هغه وخت کې اخلي لکه چې اوس په دغه پاکستان د اوسني پاکستان کې دا څه چې پاتې دی د بنگلادیش د تقسیم نه وروسته چې بنګال ته آزاد شو د هغې نه وروسته اوس دا کوم یو چې پاتې دی دلته په هره جغرافیه باندې خپل هغه قوم آباد دی او دغه یو هر قوم خپل هماغه جغرافیه کې اکثریت لکه څنګه چې په سیند کې د سیندیانو دی داسې په پښتونخوا کې د پښتنو دی او پښتانه دلته په خپله جغرافیه آباد دي همداسې سیندیان په خپله جغرافیه بلوچان په خپله جغرافیه کې په بلوچستان کې آباد دي خو د دې سره دغه سویلي پښتونخوا چې د دا مې یو ځای کړې ده نو که بیا چېرته هغه کولی شي هغه خپله بلوچان هم دا مني چې دوی هر وخت کې وغواړي کولی شي خپله خپلواکي زموږ نه واخلي او ځان جدا کړي خپله صوبه جدا کړي ځکه هلته د هر قوم خپله هغه دغه چې ده جغرافیه هغې معلومه ده. نو اوس دلته چې دی ځکه دغه اوس چې دی په اوسني دغه کې دلته پنجاب چې دی هغه خپله جغرافیه لري او بیا د هغه ځای نه هغه صحیح ده د هغې نفوس زیات دی هغه په دې نورو قومونو باندې اوس دلته چې دی واکدار دی او د نورو قومونو چې د زرګونو کلونو راسي په خپله جغرافیه باندې خپل تاریخ لري خپل کلتور لري او خپل ژبه لري د هغوی ژبې ته هم خطر جوړ کړی دی د ژبې مله استحصال کوي د وسایلو مله کوي او د کلتور او د هغوی د هر څه چې دی هغه هلته استحصال کېږي. نو ملګرو دغه 14 اګست چې دی دا د پښتنو د خپلواکۍ ورځ نه ده دا صرف یوازې یو څه اندازه پنجاب چې دی هغه انګریزانو ورته اجاره داري ورکړه او هغه چې دی یو څه اندازه خپلواک شو ځکه په دغه نورو قومونو باندې واکدار شو. نو خو دغه نور قومونه چې دي لکه څنګه چې پخوا د انګریزانو په وخت کې غلامانو همداسې اوس هم غلامان پاتې دي خو په دې کې بلوچان هم خیر دي بنګالیان خو ډېر خیر هغې خو د خپله خپلواکي او ازادي واخیستله او خپله واکداري ده اوس په بنګال باندې مګر دغه نور قومونه چې دي په دې کې بلوچان چې دي هغه ډېر زیات کوښښ کوي زیار وباسي قربانیګانې ورکوي د خپلواکۍ په خاطر باندې ډېر زیات بلوچان چې دي اوس هم په زندانونو کې دي څه په هدفي وجونو کې له منځه ځي نو دغه شی لا دوام لري خو ان شاء الله تعالی هر څوک چې هر قوم چې کوښښ کړی دی قرباني ورکړي دي بیا خپل خپلواکۍ ته رسیږي. ما نن غوښتل ځینې ویډیوګانې مې راوړم دې کې ځینې ډېر زیات ګلخانان چې دي هغه په سندرغاړو کې هم دي چې د پاکستان ان د خپل غلامۍ چې دی هغه هغې ته سندرې وایي خپل غلامتوب ته سندرې وایي په خپل غلامتوب کې دوی خوشحاله دي او سندرې ورته وایي په دې کې ځینې سندرغاړو نه علاوه ځینې فنکاران دي ځینې داسې شاعران دي چې د پاکستان د زنده‌باد نارې وایي او شانه بشانه ورسره دي همداسې ځینې اداکاران هم دي او سیاستوال خو دي ځکه هغه خو هغه بوټ پالش کوي او د هغې نه بیا په حکومت کې ځینې برخې غواړي او ځینې مقامونه ترې غواړي نو هغه خو دي نو داسې چل دی چې عام ولس
چې دی په هغې باندې ظلم او جبر روان دی د پنجاب د خوا نه. هغه ځینې چې لږ پوهه پښتانه دي او د خپلواکي غواړي او ډېر پکې داسې دي چې هغه په دې باندې پوه دي. هغه یو د خپلواکۍ شعور په هغې کې زیات دی، د خپلواکۍ پوهاوی پکې شته او د خپلواک ژوند په مقصد باندې پوه خلک دي. نو هغه چې دی هغه بیا دغه رقم د پاکستان 14 اګست هغې ته د توره ورځ وایي او دا د بدترینې غلامۍ یوه ورځ دوی بولي چې د انګریزانو نه اوس پښتانه چې دي په بدترینه غلامۍ کې په پښتونخوا کې ژوند کوي. نو موږ به ټول کوښښ هم کوو او کوشش به دا کوو چې په پښتنو کې داسې پوهاوی راشي چې په یو غږ پاڅون وکړي او د خپلواکۍ طرف ته لاړ شي، آزاد پښتونستان سره د لوی افغانستان جوړ کړي. ځینې وخت کې دوی داسې فکر کوي چې که چېرته موږ د پنجاب نه جدا شو نو دلته به دوی په مشکل کې، ځکه دوی ذهنونو کې داسې اچول شوي دي په احساس کمترۍ کې راګیر دي چې بغیر د پنجاب نه ستاسو ژوند چې دی هغې ته دغه دی، هغه به نه امکان نه لري چې دغه ته پرمختګ وشي یا تاسې پر مخ باندې لاړ شئ. ځکه دا د مودو نه د 70 کالو نه زیات یو څه موده وشوله چې دوی ته په پنجابي نصاب او په پنجابي میډیا کې هم دغه شیونه چې دي هغه ورته بار بار اورول کېږي او دې باندې ورته ډرامې هم جوړېږي. نو ایس پی آر ورته اوس هم یو د پاکستان ترانه جوړه کړې ده او هغه هم ورته وایي پرون په پنجاب کې خوشحاليګانې کېدلې او په باجوړ باندې بمونه غورځېدل، پښتانه شهیدان کېدل، بې کوره کېدل، ماشومان یتیمانان کېدل، ښځې د پښتنو کونډې کېدلې. نو دغه ظلم او جبر چې د پاکستان د جوړښت نه واخله تر اوسه پورې په پښتنو روان دی، هغه به همداسې روان وي تر څو پورې چې دوی مکمل خپلواکي نه وي اخیستلې او خپل نظامی او بهرني پالیسي، اقتصادي پالیسي دا په خپل لاس کې نیولې نه وي، دا به همیشه په همدغه مشکل کې وي. نو دلته ځینې وخت کې کمنټونه کې موږ ته داسې راځي څه دی یو خو که کوم پښتون د پښتونخوا راشي او دلیل ووایي هلته داسې یو څرګندونه خپله وکړي چې دلیل ووایي او ځینې حوالې ورکړي، هغې ته به سړی جواب ورکړي. ځینې داسې دي چې هغه پښتانه دي چې ځکه هغې کې دا پوهاوی نشته دی، بس هغه دلیل نه لري، بل شی نه لري، ځینې پکې کنځلې هم کوي. ځکه چې د پاکستان نوم واوري د پښتون په نوم باندې خو د غیرت نه لري او نه غیرت کوي، په خپل ازادۍ غیرت نه کوي، مګر د پنجاب په غلامۍ باندې او د پنجاب په ویاړونو باندې د خپل ویاړ ګڼي او د خپل بادار ویاړونو ته دومره مقدم دي یا متبر دي چې په هغې باندې بیا خپلو پښتنو ته بېرته کنځل کوي. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د الله